السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بونریز تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان صرف یو شعر او هغه هم د غنی خان د ژوند اخیری شعر دی. د دې فرمایش ماته یو ملګري یا خو په کمنټس کې کړي د یوټیوب د ویډیو په کمنټس کې یا راته زما په خیال واتساپ پیغام کې کړي دي چې دا د غنی خان دغه په قول چې دغه شعر چې دا د غنی خان د ژوند اخیری شعر دی. او هغه کم یو دی؟ هغه دا دی چې چغې وایي اجل مولا ته اورې که نه اورې، تشې خاورې نه دي غني څنګه به چې خاورې. او بیا هغې ملګري دا ویلي دي چې دا غنی خان چې کله د مرګ په بیمارۍ باندې ناجوړه شو او هسپتال کې داخل و، نو ډاکټر ترې تپوس وکړو چې د مرګ نه خو نه یریږي. نو غنی خان ورته دا شعر ووایي چې چغې وایي اجل مولا ته اورې که نه اورې، تشې خاورې نه دي غني څنګه به چې خاورې. او دا شعر د غنی خان په قبر باندې هم لیکلی دی، تاسو به وینئ. نو زما عزتمندو د دې مقصد څه دی؟ په دې کې یو ډېر تعلیم دی. غنی خان وایي چې ای مولا صاحب، الله سبحانه وتعالی اجل څوک دی؟ الله، د الله ضابطه، د الله قانون، د الله دین، د الله پیغمبران، د الله کتابونه، د الله سبحانه وتعالی ولیان. هغې څه چغې وایي؟ دا چغې وښیي د انسان ته چې تشې خاورې نه دي غني څنګه به چې خاورې. غنی خان څوک دی؟ نو غنی خان غنی د باچا خان زوی نه دی، د ولی خان ورور نه دی، سپندیار تره نه دی، او د ایمل خان نیکه نه دی. دا د الله ولی دی. نو د الله سره یې مینه کړې ده او په دې مینه کې غنی خان الله له هر څه ورکړي دي او هېڅ یې ته نه دي اخیستي. او غنی خان په دې شعر کې مولا مخاطب کړی دی او څه ورته وایي چې مولا ته اورې او که نه اورې. یعنی مولا اوس هم غنی خان د مرګ په وخت کې هم پوهه کوي چې مولا صاحب، لکه که ته ځان خاورې کول نه غواړې چې زه د خاورې نه شم، نو د الله سره کاروبار پرېږدوه، خودغرضي ورسره پرېږدوه، تجارت پرېږدوه، مینه شروع که. نو چې مینه شروع کړې او د الله په الله باندې مین شوې، نو بیا به څه؟ بیا به خاورې به نه یې، بیا به نه خاورې کېږي. ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې زما ولیانو ته مړه مه وایې، دي له زه رزق ورکوم. یعنی دي په عالم برزخ کې هم څه په خصوصي مجلس کې دي ساتي او باقاعده رزق وله ورکوي. خو تاسو پې نه پوهېږئ، وایي موږ نه موږ پوهېږو نه. دا وله ولې ورکوي؟ دا د الله یاران دي. نو د یار سره خصوصي معامله یي. دنیا بادشاه چې د دنیا د بادشاه مثال په طور زه پاکستان ته درځم، هلته زما د پاکستان د وزیر اعظم او د صدر صاحب سره یاري دوستي، نو زما درتله او بیا زما وسېده هغه زما سره به د هغې څه بل شان معامله وي. او یو عام سړی درځي او څوک یې پیژني نه، نو د هغه سره به د پاکستانیانو سره بله معامله وي. نو دغه رنګې الله سبحانه وتعالی سره چې چا مینه وکړله، د الله معامله به ورسره خصوصي شي. دا څومره خلق چې پیدا دي، په دې کې دوه قسمه خلق دی، یو خاوري او خاورو له لاړ شي. نه په دنیا کې څوک یاد دی، نو په آخرت کې څوک یاد دی. یو چې دی دا هیره ده او بل چې دی دا جوهر دی، ملغلره ده، دا د الله یار دی. نو ځمکې کې دومره جرأت نشته دی چې د الله د یار هغه وجود خو پرېږده چې خاورې کې کفن ته ولم څه نشي ویلی، کفن هم نشي څښا کولی. حضرت ابراهیم علیه السلام چې و ور ورته ولې څه ونه وي؟ جرأت په اور کې نو. چېرې ابراهیم علیه السلام یې څه ووایي؟ ټیک وه، دغه خپل وس وکړو، نمرود ټول حکومت وایي چې ورته په اور کې څلوېښت ورځې ناست، خوراک څښاک ولم راتلو. دغه رنګې اسماعیل علیه السلام ولې چاړې نه حلالو؟ دا یار و. زما عزتمندو رسول پاک صلی الله علیه وسلم خلق ته چاپېره دی د شپې، چېرې وجنو به یې ټولو صلاح کړې ده. او نبی علیه الصلاة والسلام په خپل کټ باندې حضرت علی رضی الله عنه سملی او ورته وایي دا امانتونه دي، دا بیا خلقو له ورکه واپس یې که بیا راځه.
مدینه ته او راووتو او د ټولو په سر باندې خاورې واچولې او الله دې ړانده کاڼه کړو. نبی علیه السلام ته ووتو، شیطان راغی ویل څه ته ناست یې؟ یاره د حضرت ته ناست یو شهیده وي. هغې خو نه لاړو. وی څنګه لاړو؟ تاسو په دې خپلو سرونو باندې خاورې ګوره چې وکړه خاورې پرتې وي. بیا درنه لاړه تللی دی. زما عزتمندو، د الله چې څوک یار یي، د الله چې څوک ولي، د سره معاملې مختلف وي. دا خصوصي معاملې دی نه خاورې کېږي. زما عزتمندو، په قبرونو کې څوک هم د الله ولیان پراته دي. تاسو اوس وګورئ، تاسو 100 کاله پست هم د ما دا خبره کو څوک اوري نو 100 کاله پست هم د الله ولیان له ورځئ خاورې کېږي به نه. دا ولې؟ دی کاروبار نه دی کړی، دی مینه کړې او د دې سره د معرفت علم و. دی الله پیژندلی دی، مولا صاحب الله نه دی پیژندلی. مولا صاحب سره د دنیا او په آخرت کې د خپل یعنی خپل کاروبار سره کوي چې دلته زما ضرورتونه پوره کېږي، والته کې پوره کېږي، هلته په اعلی پیمانه، دلته خیر درمیانه پیمانه باندې. او په الله باندې چې الله چې چا وپېژندو نو بس د بیا د څیزونو سره څه دغه نه وي، څه ورته وایي، څه پروا یې پې نه وي، نو دی ورسره دغه نه کوي، کاروبار نه کوي، دی ورسره مینه کوي. نو غني خان مینه کړې ده او زما عزتمندو د مینې خاوند چې دی هغه تاسو به د رحمان بابا هغه شعر اورېدلی که نه چې بادشاهانو قصرونه کړل آباد، ما د عشق عمارتونه کړل بنیاد. رحمان بابا وایي بادشاهانو کو محل آباد کړې نو څه چلو شو؟ هغو محلونه آباد کړو، ما څه چلو کو؟ ما د الله سبحانه وتعالی سره د مینې عمارت بنیاد کې ښودو. او بیا څه وایي؟ نوم د کوم یو بادشاه هسې یادېږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد. وایي چې د کوم بادشاه نوم یادېږي؟ د مجنون په وخت کې څومره بادشاهان به وو، د فرهاد په وخت کې به څومره بادشاهان. اوس د یو بادشاه نوم شته دی، صرف د مجنون او د فرهاد نوم یادېږي ځکه چې هغوی مینه کړې بې غرضه. زما عزتمندو چې د لیلا مجنون او د شیرین فرهاد دومره نوم دی، نو د الله د مجنون به څومره نوم وي؟ رحمان بابا څه چل کړی؟ د الله سره د عشق او د مینې د عمارت بنیاد یې ښې. او غني خان څه چل وکړو؟ د خوشحال بابا نه سورې د رحمان بابا نه والا تر اوسه پورې، تر غني خان پورې په دغې بنیادونو باندې بیا کار نه وشوی. رحمان بابا په خپل وکړ چې ما د عشق عمارتونه کړه بنیاد، نو رحمان بابا د عشق عمارت بنیاد کې ښودو. اوس عمارت په بنیاد ضروری دی، خو بیا د دې عمارت پوره کول، سر ته رسول هغه اهم وي. نو د رحمان بابا نه والا تر غني خان پورې پیچ چا کار ونه کوم. غني خان چې راغی نو هغه بنیادونه کوم چې رحمان بابا ایښي وو د الله سره د مینې، غني خان په یو محل جوړ کړو. د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړو یو محل. او څه چلو شو؟ د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. داسې عمارت پې جوړ کړو او د څنګه جوړ کړو؟ د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړو یو محل. یا لکه غني خان چې په کوم خاندان کې پیدا و، زما عزتمندو، اخو د سیند سپینې شګې وې، خو دنیا د هر خلق و، بادشاهي له دنیا د بادشاهي له الله پیدا کړي وو. د دقې خاندان نه غني خان څه چلو کو؟ د سپینو یعنی دقه سپینې شګې دي که نه، د سیند سپینې شګې دي، د هغې نه غني خان عمارت جوړ کو. دغه نسبت او دغه خاندان او دغه وینه، دغه حیثیت غني خان د الله سبحانه وتعالی سره په مینه کې استعمال کو. او څه ته جوړ کو؟ محل ته جوړ کو. دا کم محل دی؟ دا د کم بنیاد چې رحمان بابا ایښی و. د رحمان بابا او د غني خان په منځ کې داسې څوک نه دي تیر شوي چې په دې بنیادونو باندې په داسې انداز باندې او په داسې درجه کې کار کړی. نو دا غني خان په یو محل جوړ کو او هغه محل اوس هر چاته په نظر راځي. نو غني خان ځکه نه خاورې کېږي. د غني خان په عمر په وخت کې د دې په وخت اوس وفات شوی دی، څومره لیډرانو څومره بادشاهانو، کم یو یادېږي نن؟ په خپل د غني خان په خاندان کې باچا خان، ولی خان، علي خان،
او سپندیار ولی خان امل ولی خان ژوندي دي، الله دې ور په ژوند کې برکت واچي، او ورونه او پلار یې وفات شوي دي، الله دې درجې بلند کړي. خو غني خان چې څنګه یادېږي داسې به دې یاد نشي. نو دا ولې دا د الله ولی دی. غني خان د الله ولی دی. د عمارت جوړ کړو د الله سره د مینې، خلقو ته یې وښوله چې به مینه صرف د الله سره کوئ، او دا یې ممکنه کړله. پښتنو زړونو ته یې دا خبره کېنوله چې مینه هم صرف د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره پکار ده. د دې نه علاوه مینې چې دي دا فانی دي. تاسو د غني خان نظمونه به واورئ، ما یې تشریحات کړي دي کومې، نو پای کې به تاسو ته نور تشریح میلاویږي. زما عزتمندو د غني خان نه مخکې د دې خبرې اړو چا سره خیال هم نو چې الله هم د مینې د الله سره هم مینه څوک کولی شي. هغه خو بس یو دوکاندار و او لاړ شي جومات ته به یې لمونځ وکړه او روژه ونیسه، عمرې لاړ شه او بیت الله ته لاړ شه، مسجد نبوي ته لاړ شه، مورچې ته لاړ شه، مرکز ته لاړ شه، مدرسې ته لاړ شه، خانقاه ته لاړ شه، او بس څه ورکړه، لږ څه ورکړه او ډېر څه ترې واخله. دقه و. او مینه چېرې ټول بیلاد هیڅ نه ګټل. دا د غني خان فلسفه ده. دا غني خان خلقو ته وښوله چې په الله باندې هر څه قربان کوي، هیڅ ته مه غواړئ، نو بیا به چل وشي، بیا به ته تشه خاورې نه یې. غني خان وایي چې تشه خاورې نه یې. غني څنګه به شي خاورې؟ غني خان تشه خاوره نه ده، د مینه کړې ده. دا خاوره ده چې د ته محل جوړ کړی د الله د مینې نه، نو چېرته به خاورې کېږي؟ زما عزتمندو، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویې د لیلا مین، د فرهاد د شیرین مین او د درخو مین، دغه شان ډېر دغه به تېر شوي که نه، د ایاز مین، دا به یادېږي. او په الله چې مین دی دی به خاورې شي؟ سوال نه پیدا کېږي چې خاورې شي. غني خان چې نن څنګه ژوندی دی، د قیامته پورې به د نوم په حیثیت باندې چې لکه نوم یې څومره ژوندی، نو دی نوم یې هم نه خاورې کېږي په دنیا کې. په قبر کې به وجود څه چې کفن به هم چېرته څښانه شي، کفن به هم داغ پې ونه لګي. دا زما دعوه ده. او د قیامت په ورځ باندې به د صحابو د پیغمبرانو سره ناست وي، الله دې ورسره زمونږ هم حشر وکړي. هلته کې به هم الله سبحانه وتعالی فرشتې به وایي د الله ولیان کوم ځای دي راپاسئ، نو په هغې ولیانو کې به غني خان ومي، نو هلته به هم خاورې نه شي. او چا چې مینه نه ده کړې، چا چې مینه نه ده کړې د الله سره، نو هغې به څه وایي د قیامت پر ورځ؟ یا لیتنی کنت ترابا. چا چې کاروبار کړی د الله سره، او چا چې اغراضو بندگی کړې ده، چا چې ورسره لین دین کړی دی، دا ټول دا کو ملا دی، کو حافظ دی، کو امام دی، کو مجاهد دی، کو مبلغ دی، کو پیر صاحب دی، کو شیخ صاحب دی، کو حاجی صاحب دی، کو سیاسی صاحب دی، دا ټول به وایي. او کو یو عام انسان دی، یو عام مسلمان دی، هغه وایي چې الله چې کله دی د قیامت دی، د قیامت پر ورځ باندې هغه دغه به راځي که نه، کوم دا څاروي چې دي، څاروي به ژوندي یو بل بدي والی ټکولی، نو یو بل نه بدل واخلي، بیا به خاورې شي. او انسانان خو چونکې دي له خو فنا نشته، دي له انتقال دی که نه. نو د قیامت پر ورځ درته پته ولګي چې یاره زما نه خو الله خفه دی، او زه الله له نشم تللی، اوس په همیشه همیشه دپاره الله نه جدا یم. نو جدای دی عمر ته، د جدای دی وخت ته، جدای دی ځای ته جهنم وایي، هلته بیا ستړي دي. نو دی به بیا وایي چې افسوس زم دا څاروی وی، نه افسوس چې زه هم چې دی خاورې وی، دقه شان څاروی وی او دقه شان خاورې شوی وی. اوس په داسې خاورې ومه اډوس پروا مې نه وه، خو زما عزتمندو خاورې کېږي به هم نه، ځکه د انسان دی، د الله مینې له رالیږلی دی، او چا چې د الله سره مینه ونه کړله نو په نقصان کې دی. ځکه چې د مینې لایق لا اله الا الله، د الله نه علاوه بل څوک د مینې لایق نشته. نن زموږ په زړونو کې د چا چا مینې پرتې دي، د الله نه علاوه د بل، یعنی د الله نه علاوه نور د هر څه مینه زموږ په زړه کې پرته ده، بس د الله کو مینه نشته، د الله نشته. پیغمبران څه وایي؟ لا اله الا الله. اله څه ته وایي؟ زما بل جانان نشته، صرف ته. زما په سترګو کې د ګل شي چې زه ستا په مینه بل ته غړومه. نو زما عزتمندو
چا چې دا سترګې د الله په مینه بل ته غړولې دي هغه خاورې دي، او چا چې د الله سره مینه کړې ده نو هغه خاورې نه دي. نو څنګه به خاورې کېږي؟ تشې خاورې نه دي. نو دا څوک دی؟ غني خان د دې خبرې ثبوت دی. نن زه روزانه په غني خان خبرې کوم، الحمدلله سه ډېر ملګري، څوک په لیکل کوي، څوک په خبرې کوي، څوک د موسیقۍ سره وایي، څوک اوري، څوک لولي، دا یو څوک په تحقیق کوي. دا ټولې خبرې قیامت پورې روان دي. نو دلته هم خاورې نه دی او په قبر کې هم نه دی خاورې، او د قیامت په ورځ به هم خاورې نه وي، همیشه همیشه دپاره به یاد وي. نو زما عزتمندو غني خان موږ ته هم دا یو بلنه راکوي چې کو چېرې تاسو هم غواړئ چې یاره تاسو دې هم خاورې نه شئ، نو نسخه دغه یوه ده، نسخه هم دغه یوه ده، هغه ده د الله سره مینه وکړئ. چې څوک د الله سره مینه وکړي او څوک د الله یار شو دی به چېرته خاورې نه شي. نو راځئ چې د الله سره مینه وکړو، د الله سره یاري وکړو، په دې غرض نه چې نومون پاتې شي، نه نه نه، دغه اغراض دي، اغراض نه علاوه. او دا درته یو ګارنټي در کومه چې په تاسو کې چې چا هم د الله سره مینه وکړله نو زما عزتمندو هغه به د قیامته پورې په دنیا کې د هغه نوم یادېږي. دی کو ورک وي الله به شته کوي، دی کو څوک نه پېژنې دی او مشهور کېږي، او زما عزتمندو د کو عزت نشته الله به عزت ورکوي، د کو شهرت نه وي الله به شهرت ورکوي. څنګه به ورکوي؟ دا د ده کار نه دی، دا د الله کار دی. د هغه پوه شه هغه څنګه لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک چا پېژندو، حضرت عمر رضی الله عنه څوک چا پېژندو، ابوذر غفاري رضی الله عنه چا پېژندو، حضرت علي صاحب چا پېژندو، حضرت عثمان صاحب چا پېژندو، جنید بغدادي چا پېژندو، منصور چا پېژندو، رحمان بابا چا پېژندو، غني خان چا پېژندو. زما عزتمندو دا مینې د دین انورونه سپوږمۍ جوړ کړي دي. نو کو تاسو غواړئ راځئ چې د الله سره مینه وکړو، لس اته کاله پس بیا ګورئ چې تاسو د شهرت او د عزت په کومه بلندۍ باندې ناستئ. الله دې ژوند راکړي. چا چې هم د اوس نه شروع کړه لس اته کاله پس دې ما ته بیا خپل حیثیت ښیي او ما ته دا خبر رایاده کړي چې ستا په دې خبره موږ عمل کړی. نن زمونږ په معاشره کې نه، په دنیا کې دا مقام دی، په دنیا کې هم مقام اوچت او په آخرت کې مقام اوچت دی. زما عزتمندو دا خبرې ستاسو خوښې راغلي، بس عمل او بل ته رسول دا زمونږ کار دی.